السلام علیکم. عقل په څه شي سره زیاتیږي؟ لس شیان دي علما کرام فرمایي دې سره عقل زیاتیږي، د انسان عقل ورسره مضبوطیږي. دغه شیان باید انسان وخوري یا یې وکړي چې عقل ورسره مضبوط شي او زیات شي. په هغې ټولو کې اول نمبر دی علما کرام فرمایي شیدې خوړل. شیدې یو قیمتي او اعلی خوراک دی چې انسان یې وخوري نو د ده ورسره عقل زیاتیږي، حافظه یې ورسره قوي کیږي. په شیدو کې علما کرام فرمایي ټول ویټامین موجود دی. که څوک اصلي او صفا شیدې د غواګانو وخوري نو دا عقل ورسره شیدو سره زیاتیږي. دویم نمبر علما کرام فرمایي شات خوړل. څوک چې شات خوري د عقل زیاتیږي. خو یو شټک چې تم پامې چې په اوړي کې چې خوري نو په ګرمو اوبو کې به یې اچوي، اوبه به راواخلي په هغې کې به یې لږ واچوي او بیا به لږ هلکه شي بیا به یې خوري او په ژمي کې به همداسې خوري نو دې سره عقل زیاتیږي. دریم نمبر وچه دڼیا خوړل. دا دڼیا یې که نه یو شنه دڼیا یې وچه، شنې سره نه زیاتیږي، دڼیا به وچه کې او بیا به هغه خوري نو دې سره عقل زیاتیږي. څلورم نمبر علما کرام فرمایي شین فصل ته کتل، دې سره عقل زیاتیږي. کوم ځای کې شنه شنه شیان وي دې ته ګوره، بس ستا عقل به ورسره زیاتیږي، قوي کېږي به ورسره. پنځم نمبر شین فصل کې ګرځېدل د سحر په وخت کې. کله چې سحر وختي شو نو چپلې به وباسي، چپلو یې سره نه خپې به دې خپیابلي په چمن کې به ګرځي او بوټو او ګلانو ته به ګور راګوري، دې سره د عقل قوي کېږي او زیاتیږي ورسره. نو دا کار به کوي. شین فصل کې به ګرځي خپیابلې ګوره چې دغه ټوله شپه په دې چمن باندې پشمک غوندې نری نری شبنم باران شوی هغه ستا خپو سره لګېږي، دې سره د عقل زیاتیږي. شپږم نمبر وچه ډوډۍ خوړل. هر څوک چې وچه ډوډۍ خوري علما کرام فرمایي د عقل زیاتیږي. وچه ډوډۍ سره، وچه ډوډۍ کې علما کرام فرمایي ډېر زیات کمالات دي، خو یو لوی کمال پکې دا د انسان عقل زیاتوي، عقل یې قوي کوي. او دا ډېره ګرمه ډوډۍ او ډېره پسته او دا ډوډۍ خوړل د عقل ختموي. ګوره موږ او تاسو خو په دې نه یو، ورځو نرمې دوکاندار ته مو شو ښه نرمه ډوډۍ راکړه. علما کرام فرمایي یو عالم به تازه او نرمه ډوډۍ به چې دی هغه به په 10 روپۍ خرڅوله او دغه یخه ډوډۍ به چې شوه دا وچه یوه ورځ به پرې تېره شوه 2 ورځې نو دا به یې د هغې قیمته خرڅوله، یا په 15 یا په 20 روپۍ به یې خرڅوله. چا دې پوښتنه وکړه چې دا ولې څه قیمته خرڅوي نو دغه سړي ورته ویل چې دې کې ډېر کمال دی. وایي کمال پکې څه شی دی؟ یو کمال پکې دا چې دا د نبي اسلام زمانې ته نږدې ده، دا پرونۍ ډوډۍ د هغې زمانې ته نږدې ده، او دغه ډوډۍ چې نن مې پخ کړې دا خو د نبي اسلام د زمانې نه یو ورځ شاته شوله نو په دې وجه یې قیمته خرڅوم. بل کمال پکې دا دی چې عقل زیاتوي که نه، او بل کمال پکې دا د انسان ډېر زر مړوي. لږه ډوډۍ وچه راواخله یا سپوره ډوډۍ راواخله، په نیمه ډوډۍ به مبور شي، او که ګرمه درته ایښي 3-4 لاندې به ووځي په ځان به پوه شوی دی نو زر به انسان مړوي. اووم نمبر چې د انسان عقل زیاتوي نو خوږه مڼه خوړل. مڼې ډېر قسمونه، یو تروشه یو بل رنګ، خو چې هر رنګ مڼې خو چې خوږه وي. تروشه مڼه وانه خوري دې سره د عقل کمېږي. خوږه مڼه خوړل د سحر په وخت کې په نهره باندې نو عقل ورسره زیاتیږي. او اتم نمبر چې عقل زیاتیږي دا تر ټولو مهم دی، ډېرې تجربې کول. هر کار کې چې تجربه کوې، یو کار کې چې تا تجربه حاصلېږي نو ستا عقل به زیاتیږي. هغه پښتانه متل کوي وایي عقل په بادامو نه په ډغرو زیاتیږي. ته چې ډېرې ډغرې وخورې که نه نو ستا عقل به زیات راشي. څومره چې ډېر یو څوک خلک دوکې درکړي، کلارې چې لاس تر زنې په کور کې ناست یې که نه یو کار ته لاس نه اچوې نو دې سره ستا عقل نه زیاتېږي. وځه د کوره یو کار په لټه کې شه، پرېږده چې خلک دوکه درکړي. هغې کار کې دوکه درکړه، بل کار مثال دې شروع کړو په هغې کې دوکه درکړه، ستا تجربه پکې زیاتېږي نو ته بیا په هر چا باندې باور نه کوې، عقل به دې زیات شي. نهم نمبر علما کرام فرمایي د مخکیني خلکو قصې اورېدل. د مخکیني خلکو قصص اورېدل دې سره د انسان عقل زیاتېږي. څومره چې د مخکیني خلکو قصې اورې ستا عقل به ورسره قوي کېږي. دا قرآن کریم ته که موږ او تاسو متوجه شو، علما کرام فرمایي 1000 آیاتونه پکې د دې دي چې الله تعالی صرف قصص پکې ذکر کړي دي. مخکیني پیغمبرانو موسی علیه السلام باندې دا تېر شي، ابراهیم علیه السلام باندې دا، آدم علیه السلام دا، نوح علیه السلام دا ټول ذکر کړي دې دپاره چې مسلمانان ترې پند او عبرت واخلي. دا ما تاسو ته هم په همدې چینل کې احمد رباني په نوم چینل کې ما تاسو ته ډېر زیات قصص او واقعات او معتمد واقعات مې ورته ذکر کړي دي او توبو ته نه چې تاسو ترې پند او عبرت واخلئ. زما چې څومره قصص ما تاسو ذکر کړي دي په هغې کې یو نه یو څه میسج تاسو لپاره شته، یو نه یو څه عبرت خامخا تاسو لپاره پکې شته. مخکیني قصص واوره، څومره چې مخکیني قصص اورې ستا عقل به زیاتېږي. هغې ته ګوره، هغې چې څومره غلطیانې کړي هغې نه ځان وساته، په ډډه شه، مه کوه، ستا عقل به زیاتېږي. هغې چې څومره ښه کارونه کړي هغه فالو کړه، هغې پسې شه،
بس هغه ته هم په ښه لاره په نیکه لاره به روان شي، ته هم کامیاب شي. نو عقل همدې سره زیاتېږي. مخکیني قصص اوره، غوږ ورته نیسه. 10 نمبر عبادت کول. ډېر زیات عبادت کول سره بیا عقل زیاتېږي. دا عبادت کول بیا د ټولو مجموعه ده. سړی چې عبادت کوي، مونځ کوي، روژه، حج، زکات، دا ټول چې کوي که نه د انسان عقل پسې معتمدي. نو دې ټول سره د انسان عقل زیاتېږي. دا 10 کارونه په خپل ځان کې راوړئ، انشاءالله تعالی عقل به مو قوي شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.